د ښار جوړونې رئیس وایي چې دا مهال او تر دې وروسته ټولې ودانۍ به د ښاري نقشې مطابق وي. د ښار جوړونې رئیس انجینر وفي الله لکوزي وویل چې که څه هم تر دې وړاندې ډېری ودانۍ غیر معیاري او د ښاري نقشې مطابق نه دي، خو دا مهال او تر دې وروسته به هره ودانۍ بلند منزلې او نورې به په اساسي ډول او د ښاري نقشې مطابق وي. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځینو لوړپوړیزو مارکیټونو او نور یادونه وکړه چې طرح او ډیزاین د ښاري نقشې مطابق او په اساسي ډول به جوړ شي. نوموړی وایي چې خپلسرې او غیر معیاري ودانۍ په راتلونکي کې ستونزې ولاړوي او د حکومت د پلانونو خنډ ګرځي. د ښار جوړونې رئیس انجینر وفي الله لکوزي وویل چې د کار ښه کیفیت او په اساسي او بنیادي ډول د ښاري نقشې مطابق د ساختماني پروژو ترسره کول په راتلونکي کې اسانتیاوې رامنځته کوي او د نورو پروژو مانع نه ګرځي. د ده پر وینا چې راتلونکي ساختماني پروژې به په عصري او اساسي ډول ترسره کیږي او ټولې هغه برخې به پکې په پام کې نیول کیږي چې د نن عصر اړتیاوې دي.